زما د دلاندې شي ویډیو در سره د یو پیر کمنټ کی وای بس دویم پیر کمنټ ما کوه بیا به وای چې زې بلاک کړم. السلام علیکم. کتا سره ماشومان زنانا یا بزرگان ناست وي نو مهرباني وکړئ هیډفون استعمال کړئ. زما په قبر پورې به کونه سودا چې بیرته راژوندی شم. تا ته وایم چې نن نه کوو ته به څه کوې؟ دی راته ازادو ګیله منه. وایي د ښځې عزت د کور د دروازې تاله ده. نو تاسو په خپله فیصله وکړئ چې دې ویډیو کې زموږ د پښتنه خور څه خبرې کوي. अपना सिस्टम गंजा करो, कल जुमा है. ओके अच्छा हाँ, सिस्टम गंजा करो. होई دا وسله چې نه کوي دومره چالاکې دي کورته به دې بوځي او بیرته به دې راځي. وی بېغیرته سړی نه پښتون دی او نه مسلمان. دې ویډیو کې تاسو ګورئ زموږ پښتانه وروڼه څه حرکتونه کوي او د دې په معاشرې باندې څه اثر دی. ما ته یو کس ویل که نه وایي د خپل یو ویډیو راولېږه د پرتوګ لاندې چې دا کوم یو دی که نه د دغې والا زه پته یم چې نکو د کتاب مخه وي نو زه له ودایا چې چکې کا دی راکه چای چې چیرې یم دی یاره ساقي قسم په خدای وایي وا خبره په کمپیوټر جوړوي که نه هسې دا خلک به څومره ډېر سوچ کوي زما باره کې که نه چې څنګه به वो उसको मैंने वो किया है, वो मुकम्मल गंजा है, कुदरती गंजा है. وی د ښځې عزت د کور د دیوال په شانتې دی. که ونړېږي نو ټول کور ونړېږي. नहीं हमारे वाला वो है सिस्टम बिल्कुल एयरपोर्ट बिल्कुल अच्छा वाला है, साफ सुथरा है. साफ से ले आ जाएगा, टच करेगा फिर. چې بیرته راژوندی شم. راګیدار قسم دی. ما ته ویل چې وای خورم که ورته وګورم که وای غیم که بوټی ورته ما ورته ویل چې څه دې خوښه یې ورسره وایي که ګایز حیا د ایمان یو لویه برخه ده. ایمان منصب شه. داسې سپینې سپینې مټې خو دې راکړي چې تپوس یې ایمان منصب شه. د ځان خیال ساتئ. سپینې خبرې چینل سبسکرایب کړئ او خپل رائے په کمنټس کې موږ ته ووایئ. د الله په امان.